افغانستان لا وړاندې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو له کمښت سره مخ و، خو د 2021 په اګست کې د جمهوریت تر سقوط وروسته چې د نورو افغانانو ترڅنګ زیاتو ښځینه روغتیایي کارکوونکو افغانستان پرېښود، له افغانستان سره نړیوالې مرستې راکمې او طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، دغه وضعیت نور هم خراب سو. چون اکثرا زیات دکتران قابلی له هیواد نه بهر لاړي، متاسفانه د کار حجم ډیر زیات ده، یعنی لود د کار ډیر زیات ده په پرسونل باندې، ولی امتیاز هیڅ نه ده. دا خپل یو بد سیکل منځته راوړي، یعنی پرسونل خسته کیږي او هغه سي خدمات چې باید یو مریض ته عرضه سي د هغه توان نور نه لري. شاوخوا یو کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د طب په ګډون د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی. لا معلومه نه ده چې کله به د ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بیا خلاصې سي. یو خوا د ښځو پر وړاندې ټولنیز محدودیتونه او بل خوا په افغانستان کې د روغتیا په ګډون بشري بحران ډیری د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي. ډیری ډاکټر صاحبانې چې نوي فارغې سوي غواړي په تخصص سیستم کې په عامه روغتیا وزارت کې خپل زده کړې شروع کړي. متاسفانه تر اوسه ورته وخت نه ده ورکړل شوی او دوی نه دي پرېښودل سي، او دا ډېرې ناخوالې او ډېرې خرابې پایلې لري، ځکه چې تر اخره پورې یو څو ډاکټران چې فعلا هغه هم ډېرې خسته دي په سیستم کې نه اوسېدای سي. موږ باید نوي ډاکټران ولرو، ټریننګ واخلي، نوي معلومات ولري. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا نارینه ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي کولی سي په افغانستان کې د ښځینه تشه ډکه کړي؟ د ښځو د میاشتنۍ مریضۍ په حال کې چې کوم مشکلات په ښځې باندې راځي، مثلا د نس درد دی او یا هم نور د شوالي نه فکر کول دی، او یا مثلا انفیکشن دی لاندې په پرایویټ پارټس کې چې کوم انفیکشن دی، دا په هیڅ صورت باندې فکر نه کوم چې ښځینه دی ولاړ شي او نارینه ډاکټر ته وایي چې زه د میاشتنۍ مریضۍ په حال کې دغه مشکل لرم. ډاکټران وایي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو نشتوالی به په افغانستان کې ښځې او نجونې لا رواني او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. زموږ داسې په سنتي ټولنه کې ښځې ډېرې زیاته پرده لري، او زه فکر نه کوم چې زیاتره ښځې به په تر ډېر بد حالت پورې دې ته زړه ښه کړي چې دوی یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي. د خپل د رواني مریضۍ سبب ګرځي، د دې خپل د ښځې د رواني یا منټل هیلث خپل پر ټول کورنۍ باندې اغیز لري، خصوصا پر اولادونو باندې، د کورنۍ پر نورو غړو باندې او د کورنۍ پر پرمختګ باندې. کله چې په کورنۍ پر ټول کورنۍ کې فشار وي، کورنۍ پرمختګ ونه کړي، ټولنه پرمختګ ونه کړي، هیواد مو هیڅ کله هم پرمختګ نشي کولی. د زیږون پر مهال د زیاتو مندو د مړینې له امله افغانستان یو له ډیرو خرابو هیوادونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په هرو 2 ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مري. د روغتیا نړیوال سازمان تازه د افغانستان د روغتونونو لپاره د 115 میلیونو ډالرو د مرستې غوښتنه کړې چې د خوارځواکۍ او لوږې له امله د افغان ماشومانو او ښځو د مړینې مخه ونیسي. حکمت سروش، امریکا غږ.